مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په لویدیځ کې د تېرې شپې برید. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې داعش د تېرې شپې د برید مسؤلیت منلی دی. په یو کسټر موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو له امله چاودنه رامنځته شوې وه. د تعلیمي نظام د پیاوړتیا لپاره د اسلامي امارت ډاډ. عبدالسلام حنفي وایي چې اسلامي امارت د عصري زده کړو مخالف نه دی. از همه ضروریات روز علوم هستی تکنولوژی روز باید مستفید باشیم، یاد داشته باشیم. کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د اسلامي امارت له مشر سره د لیدو لپاره نن کابل ته رسیدلی. فعلا در افغانستان امارت اسلامی است و مسئله TTP طالب است و ایجام طالب هستند. بنان فضل الرحمن به نام مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علماء اسلام و به این عنوان این رواد میکنه سر مقصد خود پیش میبرد. او منځني ختیځ سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سیمه‌یي سفر په لړ کې اردن ته تللی دی. د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او وخت مو په خیر. له یو ټلویزیون څخه تر دې مهاله وروستۍ او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې داعش د کابل په لویدیځ کې د تېرې شپې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چاودنه د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په دشت برچي سیمه کې شوې چې له امله یې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخواني مشر عبدالله هم دغه برید غندلی او هغه یې د دیني ارشاداتو او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. دشت برچي په کابل کې هغه سیمه ده چې زیاتره پکې هزارهګان اوسیږي او دا دوهم ځل دی چې داسې چاودنه پکې رامنځته کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون ماښام شاوخوا 6:30 بجې د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند سیمه کې په یو کسټر موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو له امله چاودنه رامنځته شوې وه چې متاسفانه زموږ 2 تنه عام هېوادوال شهیدان شوي وو، 14 تنه نور ټپیان عاجل روغتونونو ته وړل شوي وو. د پېښې په اړه باندې د پولیسو لا هم پلټنه روانه ده تر څو مجرمین پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د داعش ډله اوس هم نه یوازې د افغانستان امنیت یو ګواښ او بالقوه تهدید دی بلکې د سیمې هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. د دغه ډلې د منځه وړلو لپاره د سیمې په کچه یو استخباراتي او اطلاعاتي همغږۍ او ګډ مرکز ته اړتیا لیدل کېږي. به صورت بسیار آشکارا یک مصداق نسل کشی علیه قوم هزاره در افغانستان می باشد. اما اینکه چه نوع اهدافی میتونه پشت این نوع حملات باشد میتوان گفت که اولین هدف احتمالی پنهان پشت این نوع حمله بحث یکسانسازی جامعه افغانستان هست.
د وزیران شورا اداري مرستیال عبدالسلام منفي وایي اسلامي امارت د عصري زده کړو مخالف نه دی، خو پخواني رژیمونو د دیني زده کړو په برخه کې تعصب پاللی. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نظام محمد ندیم ویل د مشرانو د امر اطاعت فرض دی او له پامه غورځولې د کار او فعالیتونو خنډ ګرځي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د دیني او عصري زده کړو چارو ته لازمه پاملرنه نه ده سوې او اسلامي امارت هڅه کوي چې په افغانستان کې د پوهنې زیربناوې پیاوړې کړي. جزئیات په دې ریپورت کې. مخالف از این هستیم که ما علوم عصری رو یاد بگیریم. یاد گرفتن علوم عصری یکی از جمله ضروریت‌های روز است. باید همه فرزندان، همه متعلمین یاد بگیرند. البته چون که ما یک ملت مسلمان هستیم با روحیه اسلامی باید ما از همه ضروریات روز، علوم عصری، تکنولوژی روز باید مستفید باشیم، یاد داشته باشیم. نن چې تاسو په دې مجلس کې حاضر یاست قدرمنو رئیس صاحبانو، دا داسې یو مجلس دی چې ستا د مسؤلیت په سلسله کې به ستا په معلوماتو کې، ستا په علم کې زیادت راځي او چې علم دې زیات سو بیا به خپلې چارې علی بصیرتین مخته وړای سي. او دوهم شی دا دی چې بیا سوال داسې کېږي فإن قیل ما الفرض فی الفرض، که پوښتنه دا وسي چې په فرضو کې بیا فرض څه شي دی، بیا جواب دا دی نو په فرضو کې فرض الاخلاص فی العلم والعمل، په علم او په عمل کې اخلاص کول. دا یوازې تسپارل سوی دی چې هغه د دې ولس، د دې ټول افغانستان د ولس د بچانو آینده، د هغوی صحیح روزنه، د هغوی ته صحیح ذهنیت ورکول، د هغوی صحیح فکري اصلاح، دا ټول موږ تاسو ته سپارل شوي. د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن کابل ته راغلی چې د اسلامي امارت له مشر سره وګوري. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر باندې لیکلي چې مولانا فضل الرحمن نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. که څه هم ښاغلي مجاهد د ښاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په هدف افغانستان ته سفر کړی. در پاکستان اختیار و صلاحیت و مرجع تصمیم گیری آیسای پاکستان و نظامیه پاکستان هستند و تمام شخصیت ها اگر روحانی باشه، سیاسی باشه یا تحت اثر یا کنترل آیسای است. چون فعلا در افغانستان امارت اسلامی است و مسئله TTP طالب است و ایجان طالب هستند، بنان
فضل الرحمن به نام مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام و به این عنوان این روار میکنه سر مقصد خود پیش بره. تا زمانی که گروه حاکم به مشروعیت نرسه و از زیر مجموعه این مشروعیت مدیریت منابع داخلی و سیاست خارجی که همان کسب منافع مردم افغانستان است تدوین نشد در یک میثاق مدون به نام قانون اساسی، ولو اگر این طور سفرها چیز دستاوردی هم داشته باشه به گونه مقطعی می باشه و به گونه پایدار و ثبات سیاسی نمیتونه رقم بخوره. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیاو په موخه د افغانستان او ایران د ګډې کمیټې لومړۍ ناسته ترسره شوه. د وزیران شورای اقتصادي مرستیالۍ وایي په دې کتنه کې دواړو لورو د اسلام کلا نیمروز او ابو نصر فراهي په دریو سرحدي پولو کې د کاري ساعتونو پر زیاتوالي او د موټرو د شمیر پر زیاتولو هوکړه کړې. له بلې خوا په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د پانګونې خوني مرستیال په افغانستان کې د کرنې، انرژۍ او قانونو په برخو کې د پانګونې لپاره د جاپاني پانګوالو د هڅولو غوښتنه وکړه. از اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشک است، بنان بر پیمانی گزینه‌های بدیل بیشتر تجاری داشته باشه، به همون اندازه به سود اقتصاد کشور تمام میشه و چابهار ایران یک بدیل خوب به گوادر و غیره بنادر تجارتی پاکستان میتونه تلقی شه. و هر قدر که ما بتونیم با کشورهای منطقه و همسایه تعاملات سیاسی و روابط استراتژیک اقتصادی خود بیشتر بکنیم، به مو پیمانه ما در بحث تجارت، در واردات و صادرات و همچنان جذب سرمایه گذاری ها میتونیم کارهای عملی را انجام بدیم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 2023م کال کې له افغانستان سره د 350,000 ټنه خوراکي توکو مرسته شوې ده. د دغه سازمان د خبرپاڼې له مخې په تیر کال کې په بېلابېلو سیمو کې د افغانستان زیانمنو شوو خلکو ته 350,000 ټنه خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم دغه بنسټ په وار د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت خبره کړې وه او له نړیوالې ټولنې غوښتي وه چې په راتلونکي ژمي کې د بشري ناورین د مخنیوي په موخه د مرستو د رسولو لپاره اړینې مرستې برابرې کړي. په ورته وخت کې یاد سازمان ټینګار کړی چې له ننګونو سره سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په قطر کې د اسلامي امارت سفارت د اسلامي نړۍ د عالمانو د ټولنې د شپږمې عمومي غونډې په پرانیسته کې د دغه سفارت د مشر د ګډون خبر ورکړی.
دغه سفارت په یو بیان کې لیکلي چې د نړۍ د اسلامي علماو نړیوالې ټولنې په رسمي توګه محمد نعیم وردګ ته د دې ټولنې د شپږمې عمومي غونډې په پرانیسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو د افغانستان له سرپرست حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې دي. اسلامي امارت د علماو نړیوالې ټولنې عمومي غونډې ته وربلل شوی دی. په قطر کې د اسلامي امارت سفارت اعلان کړی چې د اسلامي نړۍ د علماو د ټولنې د شپږمې عمومي غونډې په پرانیسته کې د دوی سفارت ته بلنه ورکړل شوې ده. په دوحه کې د افغانستان سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې محمد نعیم وردګ د اسلامي نړۍ د علماو د نړیوالې ټولنې د شپږمې غونډې د پرانیستې په مراسمو کې بلل شوی دی. دغه غونډه چې ویل کېږي د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په ملاتړ جوړه شوې ده، ژر به پیل شي. د افغانستان د اسلامي امارت د عالی شورا رئیس ډاکټر محمد نعیم د نړیوال فدراسیون د رسمي بلنې له مخې د علماو د شپږمې دورې عمومي په پرانیسته غونډه کې دغه اتحادیې د قطر د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ جوړیږي بللی دی. په افغانستان کې د اسلامي امارت له جوړېدو نږدې 3 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد د اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو یو شمېر هیوادونو له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه قضیه چې د اسلامي امارت د چارواکو لخوا له دغو هیوادونو سره د سیاسي اړیکو په اړه خبر کوي. رسمی شناسان حکومت افغانستان یا هر حکومت دیگه در سطح بین‌المللی مستلزم پذیرفتن یک سلسله قوانین و مقررات و میثاق‌های بین‌المللی و پذیرفته شده جاری در سطح سازمان ملل متحد می باشد که افغانستان هم باید در صورتی که خود را به آن معیارها با میثاق‌های بین‌المللی عیار بسازد و تغییرات در استراتژی سیاسی و پلیسی های خود از ساختار حکومت وجود بیاورد. در آن زمان شاید مسئله به رسمی شناسان افغانستان که در صورتی که مقتضیات و خواستهای جامعه جهانی و اعتراض مردم افغانستان را تمثیل کرده بتواند مورد بحث باشد. په پرلپسې ډول په څو سیمهییزو او نړیوالو غونډو کې د افغانستان سرپرست حکومت ته د مشروط تعامل وړاندیز شوی دی. هغه وړاندیزونه چې پکې د افغان ښځو د کار او زده کړو په اړه بحثونه روان دي. په دې اړه شنونکي له نړۍ سره په تفاهم کې د اسلامي امارت ناکامي د اسلامي امارت د پخوانیو پیژندګلوي یو لامل هم ګڼي. لہذا دا هیوادونه مجبور دي چې هر څوک چې په کابل کې حاکم وي د هغه سره یو څه تعامل ولري، مګر دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. او زه فکر کوم چې په منطقه کې دغه اجماع موجوده ده چې ترڅو به امارت په رسمیت ونه پیژني، ترڅو امارت په خپل ځان کې اصلاحات نه وي راوړي. په ورته وخت کې اسلامي امارت تل د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سیاسي اړیکو پر پراخولو ټینګار کړی دی. او د وزیرانو شورا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د ارزګان ولایت له علماو او یو شمېر قومي مشرانو سره د دوی د ستونزو د حل په موخه وکتل. ملا عبدالغني برادر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد اوس مهال پر ځان بسیا نظام لري او د پراختیایي پروژو په پیلېدو سره اوس هیوادوالو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي. نوموړي د دې ولایت د عالمانو او قومي مشرانو د ستونزو پر حل د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې د دغه ولایت د اوسیدونکو لپاره د څښاک اوبو برابرول او د سړکونو جوړول یې لومړیتوب دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سیمهییز سفر په لړ کې اردن ته تللی. د اینت خبري ویب پاڼې راپور ورکړی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ د شخړې په اړه د خبرو اترو لپاره اردن ته سفر کړی. له بل لوري په خیبر پښتونخوا کې د مسافرو پر موټر ډزې سوي چې 4 تنه پکې وژل سوي او 3 نور ټپین سوي دي. پاکستاني ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې د خیبر پښتونخوا په کوربه ولسوالۍ کې پر یو مسافرونکي بس او موټر د ډزو له امله 4 کسان وژل سوي او 3 نور ټپین سوي دي. په همدې حال کې ټاس خبري اژانس راپور ورکړی چې روسیه پلان لري چې تر 2013 کال پورې په کال کې 32,000 بې پیلوټ الوتکې تولید کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په وینا په پام کې ده چې ترکیه په راتلونکو اونیو کې د ناټو د غړیتوب لپاره د سویډن غړیتوب تصویب کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې خبري کڅوړه کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سیمه‌ییز سفر په لړ کې اردن ته تللی دی. د یونیټ خبري ویبپاڼې راپور ورکړی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ د شخړې په اړه د خبرو اترو لپاره اردن ته سفر کړی دی. دغه ریپورت له مخې نوموړي به د اردن له پاچا عبدالله سره وګوري او خبرې اترې به ورسره وکړي. دا د میزان په 15مه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د ښاغلي بلینکن څلورم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له اردن وروسته اسرائیلو ته ولاړ شي. په همدې حال کې الجزیرې خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د یکشنبې په ورځ د جدې په 18مه قطر ته سفر وکړي. قطر د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د مصر ترڅنګ منځګړیتوب کړی او له غزې څخه د یرغمل شوو په خلاصون کې مهم رول لوبولی دی. الجزیرې د یوې قطري او اسرائیلي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د قطر لومړی وزیر د شپږو امریکایي او اسرائیلي یرغمل شوو د کورنیو غړو ته ویلي چې تیره اونۍ د حماس د یو غړي صالح له وژل کېدو وروسته د بندیانو د تبادلې د نوي تړون د خوندي کولو هڅې ستونزمنې شوې دي. ښاغلی بلینکن تر دې مخکې ترکیې ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په خپل اکاونټ کې لیکلي چې ترکیه به په غزه کې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي په ګډون د سیمهییزو امنیتي مسایلو په حل کې مهم رول ولوبوي. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس مخکې د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې حماس منځګړو ته خبر ورکړی چې د اوربند یا د بندیانو د تبادلې په اړه هر ډول خبرې ودروي. په خیبر پښتونخوا کې د مسافرو پر موټر ډزې شوې چې 4 تنه پکې وژل شوي او 3 نور پکې ټپیان شوي دي. پاکستاني ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې د خیبر پښتونخوا په کرم ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي بس او موټر د ډزو له امله 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې په دې برید کې وسلوالو په اتوماتیک وسلو ډزې پیل کړي دي. ډان ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سیمهییزو پولیسو د یو افسر محمد عمران له قوله خبر ورکړی چې په دې پیښه کې 2 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د پاړه چنار ولسوالۍ د مرکزي روغتون د مرستیال قیصر عباس هم په دې پیښه کې د مړو او ټپیانو شمیر تایید کړی او ډان ورځپاڼې ته یې وویل چې د ټپیانو درملنه روانه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې د تورنو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. یو میاشت وړاندې د دغه هیواد د ګلګت سیمې په چیلاس کې پر یو مسافر وړونکي بس برید کې 9 کسان وژل شول او 25 نور پکې ټپیان شول. روسیه پلان لري چې تر 2030 کال پورې هر کال 32,000 بي پیلوټه الوتکې تولید کړي. تاسو خبري اژانس راپور ورکړی چې روسیه پلان لري چې تر 2030 کال پورې په کال کې 32,000 بي پیلوټه الوتکې تولید کړي. تاسو د یو جګپوړي روسي چارواکي په حواله لیکلي چې د بازار 80% به کورنیو تولیداتو ته ځانګړي کړي. اوکراین پلان لري چې سږکال 11,000 بي پیلوټه الوتکې تولید کړي. بي پیلوټه الوتکې د اوکراین په جګړه کې لوی رول لوبوي او لکه څنګه چې د روانه ده دواړو خواوې د پوځي تولیداتو زیاتولو په لټه کې دي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال ټاس ته ویلي چې په کال کې ټول 32,000 الوتکې تولیدوي. د شمیرې د اوسنۍ تولید څخه 3 چنده لوړې دي. مسکو ارزانه ایرانی جوړ شوی شاهد ډرون کاروي چې په اوکراین کې ښه پایله ورکړې ده. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننې. زموږ روانه خبرې ټولګه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.